شفیع الله بابرزی د کرنې لیسانسه دی، خو له شعر سره یې دومره ډیره مینه کړې چې اوس یې لوستي او نالوستي ټول د شاعر په حیث پیژني. د ښاغلي بابرزي د شعرونو دریمه ټولګه د رنجو غرونه نومیږي. د ښاغلي بابرزي سره د همدې وروستي شعري ټولګې په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی بابرزی، رانجه ستا په شعر کې اسیم ډېر راځي او آخر د مجموعه هم د رنجو غرونه کړه. په دې ارتباط اول یو څه راته ووایه. اصلي دغه دی چې شاعر په هر څه کې هنر لټوي. په دې کې زیاتره شعرونه ما داسې درکړي دي چې هغه نظمونه دي، د چاپېریال سره خبرې دي. لکه ستا د غره راغلي سیند له ځان سره روان کړمه، ستا د غره راغلي سیند له ځان سره روان کړمه، خدای دې سړی چې نګی څومره په ځان ګران کړمه. تا د رنجو خبره وکړه، نو ما د ژوند یو شعر جوړ کړی و. زه او ژوند سره خپل نه یو، لکه دوه لارې د غره یو، لکه دوه چینې د واورې غورځېدلې لکه مرې یو. داسې زه او خپله ژبه لا خپل شوي سره نه یو، لکه دوه ریښمینې زلفې ولول شوي سره نه یو، تړل شوي سره نه یو. زه او ژوند دی روڅلي په لمبو ملاس تړلي، لکه دوه د رنجو غرونه، لکه دوه د رنجو غرونه، یو په دې سر کې د کلي بل په بر سر کې د کلي. ژوند د هاغه ځنګل شور دی چې رنګ اخستی اور دی، او ژوند د هاغې اوسۍ خوب دی چې له پړانګ سره یې کور دی. او ژوند د غره ځوړند کمر دی، مرور حالات د لمر دی، ژوند په سر د سړي سوری خو د یوې اوږې څادر دی. نو دا زه یو وخت کې دغه غوربند ته تللی وم، هلته مې یو ځای کې ولیدو چې هر چا به ویل چې دغلته د رنجو غرونه دي، او په رښتیا مې چې ولیده نو دې سره ما هغه خپل ژوند تصویر مې پکې دغه کړ چې یو باران راغی په دې وخت کې، دغه د رنجو غرونه دغه اوبه ټولې لکه رانجه داسې روانې وې، او دغه غټ غر همداسې ټول غوربند کې و. نو هلته دوه غرونه دي، د رنجو غرونه دي. ما اوسه پورې د په کڅوړه کې به مې لیدلي وو، ولې په غرونو کې مې نه و لیدلي. ښاغلی بابرزی، تاسو چې ما ته دغه شعرونه اوس اوروئ ټول له یاده راته وایاست، هغه کتاب د مخ ته پروت ده خو پاڼه یې نه راړی. دا څنګه د شعرونه دې خپل په یاد دي؟ په دې کې داسې نشم ویلی، خو ځکه سړی دومره حافظې مې نه دی پاتې، ځکه سړی چې شعر جوړوي نو هغه ځواني خو څه کوي چې دغه ټول عمر د سړي خوري. ستاسو شعرونه سندرغاړي هم ډېر زیات وایي. په دې کتاب کې هم داسې شعرونه څه چې په سندرو کې راغلي؟ په دې کتاب کې یو څو شعر لري چې هغه زموږ ډېر پېژندل شوي منلي وتلي سندرغاړي لکه لطیف ننګرهاري ویلي دي، افغانستان د ورانولو نه دی، دلته هېڅ څوک هم د وژلو نه دی، زما دا ښار د غریبانو ډک دی، دا په بمونو د ویشتلو نه دی، چېرته به ورا او جنازه تېرېږي، وخت ماشې د کش کولو نه دی. د جنګ لوګو غوندې بدرنګو خلکو، خپلو وسلو غوندې بېننګو خلکو، زما د ښار ښایست ته اور مه راوړئ، دلته پردي جنګونه نور مه راوړئ، چې مې داشته خویندې بې روره نه شي، بیا د پرون په شان بې کوره نه شي، دا ګلدرې زما بدرنګې نه کوي، بیا رانه سکورې شملې دنګې نه کوي. یوه کوڅه کې مو ښوونکی روان، ورځي جومات ته مونځ کوونکی روان، یو دردېدلی پلار دیوال ته ناست دی، په خپل شکېدلي څادر سوال ته ناست دی، او ځوانه ماشې ته دې لا څنګه ورځي چې موږ جونګړه د بابا ورانه وو، څنګه دې توره لاس کې ماته نه شوه، په سر شمله چې د پکتیا ورانه وو. ستاسو شعرونه سندرغاړي ډېر لولي. دې راز څه ده؟ شاید ځینې نور شاعران هم علاقه ولري چې شعرونه یې سندرغاړي ولولي، خو تاسو بیا داسې یاست چې سندرغاړي خپله درپسې ګرځي. دې کې څه چل دی؟ زه دومره دی چې زموږ ټول سندرغاړي خو نه وایم، خدای وکړي چې ټول همدغسې د شعر په انتخاب کې به ډېر اساس وسي. خو تا یو کلمې ته اشاره وکړه چې شاعر سره باید د پوهولو دوهمه ژبه وي. ما ته ډېر خوند راکوي. زه کله کله درته وایم که سړی وایي چې زه وږی یم هم معنا لري، که ته چېرته ووایې نو ما ته به په شعر کې دا ډېر خوند راکوي چې زه یم په ګوډي کې غله نشته دی. کله کله چې سړی وایي چې یاره زما ساړه وشو، خو ما ته بیا دا خوند راکوي چې یاره شونډې مې ورېږدېدې، زنې مې ورېږدېدې، او یا څوک وایي چې پلانی را باندې په قهر شو، خو زه یم چې په هنري انداز کې سړی وایي چې یاره تندی کرښې شو یا په تندي 12 بجې دي، نو دا ما ته ډېر خوند راکوي چې په هنري انداز باندې ویل شي. نو زموږ ډېر سندرغاړي داسې دي چې هغو د شعر په انتخاب کې ښه اساس دي، ښه شعر ټاکي ځان ته. کله کله دغه د خپل هنر سړی قاتل وي، چېرته ښه شعر انتخاب نه کړي، ښه اواز ښه کمپوز ورسره ونه کړي، نو هغه شعر هم مړ کېږي، موسیقي مړه کېږي. نو زه خپله دا جرأت نشم کولی چې کله کله دغه غواړي، خو پټېږم ته، ځکه د نورو شاعرانو په پرتله به ما ډېر کم کار کړی، او زه ځان ته دا غم نه ورکوم، ځکه ډېر زه خپله د نورو ځوانو شاعرانو شعرونه ګورم، ما ته ډېر خوند راکوي. ښاغلی بابرزی، ګمان کوم زما پوښتنې ته ځواب را نه کړو. طبعا هر شعر د موسیقي لپاره مناسب نه دی. موسیقي چې ده خپل ځان ته خپل شعرونه غواړي. یو شعر به ډېر عالي خو په هغه سندره کې به ښه نه راځي. تاسو کومو شیانو ته ډېر پام کوئ
چې ستاسو شعرونه د سندرغاړو په تبه ډیر برابرېږي او له موسیقي سره ډیر ښه راځي. تاسو کوم ټکو ته پام کوئ؟ دا یعنی شعر چې شی دی د زړه درد دی. نو په شعر کې چې څومره ما دردونه په ځان باندې ګران کړي دي، نو هماغه شاعري چې زه ما دردونه په ځان ګران کړي دي زه په خلکو باندې ګران ساتلی یم، په خپلو سندرغاړو باندې ګران ساتلی یم. یعنی اول په شعر کې دغومره دی چې هغه موسیقي ورکي، او زمونږ سندرغاړي ما هغه شعر انتخابوي چې هغې کې لږ تورې نه وي، حتی قرارداتي سولیدلې کلمې پکې نه وي چې وطنه زه ستا په سر دروم یم او داسې دا باید نه وي. نو اوس زمونږ سندرغاړي هم دغومره دي چې څومره په شعر و شاعرۍ کې د مختلف رنګونه وي، څومره چې د افغانستان پکې مطالعه کې خلک زمونږ ډېر هېوادوال په بهر کې دي، حتی د مسافرۍ شعرونه دي. لکه ما یو چې ویلی چې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردۍ مزورۍ مړه شي، بیا به تا ته پاتې څه شي، بیا به ما ته پاتې څه شي. ژوند دې خوږ شه وطنداره چې په خپل وطن دې شپې شي، د شکرۍ ډوډۍ دې ګرمه د منګي اوبه سړې شي، دا بدرنګ وختونه دې په سر سترګو ړانده شي. ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردۍ مزدورۍ مړه شي. تا به څه کړم غر او سینه، زه مزدور یم سرګردانه، د یاقوتو جګدلکه د لالونو بدخشانه، موده کېږي په دې خاوره زمونږ کلي سره نه شي. ولې داسې وشي چې ګلاب ځوانان مې په پردۍ مزدورۍ مړه شي. او خوب دې نشته د اورندارې چې د سترګو تور دې ورک دی، مزدورۍ پسې له ملکه نازولی ورور دې ورک دی، چې دعا ته کړي لاس پورته خپل نیازبین دې را په زړه شي. ولې داسې وشي چې ګلاب ځوانان مې په پردۍ مزدورۍ مړه شي. نو دلته حتما دغه زمونږ ځوان سندرغاړي جاوید امرخیل دی چې دغه شعر ما جوړ کړو، نو حتما د هغې دا خوښېده دی کې او درد و. دا شعر ما داسې ځای کې جوړ کړی و چې هغه د ایران پولې ته نږدې ناست وم او د خپلو ځوانانو دغه د جامو ټوټې ما ولیدې چې په خاردار سیم کې وي، نو دا شعر دا کړی او حتما په دې کې خلک خپل دردونه ګوري او هماغه دی چې خلک موږ دې ته هڅوي، زموږ سندرغاړي دې ته هڅوي چې ښه شعر انتخاب کړي، هغه یې همیشه تشویق کړي دي. ښاغلی بابر صاحب، ستاسو له خبرو ما 3 خبرې راواخیستې چې سندرغاړي ستاسو شعرونه خوښوي. یو خو دا دی چې تاسې یو داسې آهنګ او موسیقي ورته انتخابوي چې هغه له موسیقي سره ښه راځي. بله خبره هم دا وکړه چې په شعر کې سولیدلې کلمې باید نه وي. درېیمه خبره هم دا وکړه چې اجتماعي پیغامونه او اجتماعي دردونه باید پکې منعکس شي. دغه 3 خبرې مکړې زه سم پوهېدلی یم. ټولنیز شعرونه خلک ډېر خوښوي. اوس زموږ وطن ډېر د جګړو کلونه په تېر شوي دي، نو زموږ خلک ډېر د وطن څخه لرېتوب مثلا یوازېتوب په نصیب شوی دی. نو څومره چې د مسافرۍ شعرونه یې، د بېلتون شعرونه یې، لکه مخکې چې ما درته ویل زموږ په شاعرۍ کې ډېر بېلتون او دا هم خلک ډېر خوښوي. بیا ډېر کلیوالي د ولس سره څومره دغه خبره پکې ډېره مهمه ده چې څومره چې د ولس سره د ولس په ژبه پکې خبرې شوي، هماغه ډېر خوښوي. یعنی زما فرهنګ چې زما فرهنګ د شپانه غږونه په هغه غرونو کې زمونږ د طبیعت سره، زما د کلچر سره تړلي شیان، کرکیله، لونه، ګودر، دا شیونه خلک ډېر خوښوي. ښاغلی بابر صاحب، ځینې شاعران کله چې شعر لیکي غلي یي، ځینې بیا لیدلي دي چې زمزمه کوي، د خپل شعر چې په زور وایي سروتالې برابروي. تاسې څنګه؟ اصلي شعر خو دغومره دی چې سړی چې شعر جوړوي نو په هغې وخت کې د ځانه باید ورکي، ځکه د ورکې پسې ورک دی. هغه توري چې هغه ورکې کلمې لکه مخکې چې ما درته ویل هغه، نو چې موږ هم جوړو باید هلته خاموشي پکار ده، ځکه هغه تمرکز فکري د سړي دغومره وي چې ته د نورو غمونو نه باید ځان فارغ کړي چې شعر جوړې. ښاغلی بابر صاحب، کله چې په شعر کې ځینې کلمې تکرار سي، د خلکو زړه ووایي، بیا موږ وایو چې دا سولیدلې کلمې دي، دا کلیشه سوي کلمې دي، نو بیا وایو چې پلانی شاعر چې دا تازه کلمې پیدا کوي، نوې کلمې پیدا کوي، تازه ترکیبونه پیدا کوي، نوې. خو تاسو یو ډېره نوې اصطلاح استعمال کړه چې ما هیڅ وخت نه واورېدلې. تاسو په دې اوس خبرو کې څو ځله وویل چې په ورکو کلمو پسې ګرځئ، یعنې هغه کلمې چې له خلکو ورکې دي او شاعرانو ورپام نه دي او تاسې راواخلئ. دا کلمه دې خپله جوړه کړې وه که د دې شي لپاره دې استعمال کړه او که نه له چا دې اورېدلې وه؟ هغه وخت چې زه شعر جوړوم یو بل څوک یم، بابرزی نه یم. هغه وخت کې چې یم یعنې د ځانه ورک یم، د ورکو کلمو پسې ورک یم، هغه توري لټوم چې د هغو تر شا معنا پرته وي او هغه توري چې چا استعمال کړي نه وي، استعمال شوي نه وي، یعنې هسې په تورو باندې ځان نه ستړی کوم. هغه توري چې نه نږدې کېږي او په شنه زور یې نږدې کوم، هغه شاعر هم نه یم. خو دومره کومه چې دغه کلمه چې ما درته داسې ویله چې زه هغې وخت کې د ځانه ورک یم
په شنه زور سره توري باید سړی نږدې نه کړي. نو دا کلمه ما خپله دغه کړه درته چې تا مخکې ویل چې سړی زمزمه کوي، چې زمزمه کوي حتما خلک په ځان خبرې، خو زه د ځان ورکې ډېر په خاموشۍ کې شعر ښه جوړوم. او ښاغلی بابرزی اوس یو بل شعر هم انتخاب کوي په خپل کتاب کې ویل بلی. یوه دعا ده: خدایه داسې امن راوړې چې ملګري د شو ژونده، بیا د کرت او غوړي ډېر شه د رمو ډک شیلبنده، هره ورځ د معلم شي چې سپېڅلې د دنده، ځوانه نور به اوبه نه څښو د ټوپکو د شپېلۍ نه، راځئ نوې رڼا واخلو د دې ستورو او سپوږمۍ نه، ما یو داسې خوب لیدلی غېږه غېږه غاټول توی شي ځوانه ستا د ګردنۍ نه، د کوترو غومبر جوړ شي اوبه وچښي چینهګۍ نه، د چنار وږې چرچڼې دانې ټولې کبلۍ نه، او د دې دښتې تږې ونه اوښکې غواړي د اوسۍ نه، وار په وار به ټپې ولو پولې شنې شوې د غنمو د دې پورې غره له څنګه، وار په وار به ټپې ولو پولې شنې شوې د غنمو د دې پورې غره له څنګه، په نغمو به ویده کېږو په نغمو به راویښېږو ستړي شوي یو له جنګه، ما م یو داسې خوب لیدلی یو کوچۍ د شال په پیڅکه د وطن بیرغ جوړ کړی چې راوځي د کېږدۍ نه، سور پرېزوانې لمبې واخلي د جونګړې ډیوګۍ نه، یوه ګرمه ډوډۍ ورکه یو پاچا ته د تبۍ نه، ما م یو داسې خوب لیدلی یو دیکان په کلبه ستړی په لار کوږ ځي د ځوانۍ نه، بیا د ستورو کټ کې څملي بوساړه باندې مستۍ نه، بیا یې سره غنم پاخه وي دا شرم زولي غواړي کور په کور د خوشحالۍ نه، کندو ډک شي د غلې نه ساه به واخلي د خوښۍ نه، شین د ګوړې چې په پوله ګوړه راوړي د ګاڼۍ نه، د میرمن پیوند کمیس یې زر به نوی شي سیالۍ نه، او په غنمو بنګړي واخلي لپې ډکې که خورجۍ نه، خدای داسې امن راوړي چې ملګري د شو ژونده، بیا د کرت او غوړي ډېر شه د رمو ډک شیلبنده. څو بیته نورم دي چې وایي دا ډله شاعران چې لکه مات بنګړي پراته یو زمونږ له رنګونو نه هندارو څه پټ کړي، دا ستاسو سره رنګونه زمونږ خړ څادر به منئ، د تاسو نه ګلونو موږ نه خاورو څه پټ کړي، راغلی زمونږ کلي ته یې رانجه در سره نشته، جانانه قدمونو نه د لارو څه پټ کړي، او جانانه د ژوند سیمه د کندهار ته ورنږدې ده، د ښکلو اننګو نه د انارو څه پټ کړي، ما خپلې شاعرۍ کې د شینوارو رنګ شیندلی، غزل مې بابرزیه د شینوارو څه پټ